دومره ورخطا مه کېږه خو درځمه که نه پټه کړې به دې وه څنګه پټې وګونه خو دې کار نه کوي سترګې خو دې کار کوي که نه دومره ورخطا مه کېږه خو درځمه که نه ځه صحیح شو درغلم خدایا ګل وطن مو ګل کړه خدایا ګل وطن مو ګل کړه نور په هر خوا دا نیک مرغۍ مشال مو ګل کړه څنګه چل لیواجي سه ماله پاتې وه ولا نه پوهېږم خو غوړه نه شو باندې چا نه پاتې وي بل چا نه پاتې وي دا څه وایي نوره پاتې نه بیا ځای نه یخې وه دا زما نه شاید زما مکې پیسې هغه وي کاکه سره بس دنیا ټینشن یې که نه کاکا پیسې پکې ویلو نه پوهېږم ولا دغه چې د نور سر وخته مې دی نوره نه پوهېږم دی دا ورته وګوره پیسې پکې چې کمې شوي دي نه نه یوه روپۍ دی خدای رومه یو ځای کې رومه بخیر دغه ځای کې څنګه مې نظیر په خاښ شو خو اکثره خلک یې راخلي ځان غلی کړي نه هلک غلی نه کمې غامه شخص چې کروڑو روپۍ وي که نه دا داسې دی لکه زموږ کور که نه بس په کروڑو روپۍ دې وي که نه خو بعضې خلکو غم کې نه وي که حلال بس چوري پټې کې چې موږ چلېدلې بیا موږ چلېدلې دلته خو نه ورک نه مالې اکثره زیات داسې خلک وي که نه چې لاس ته یې راځي دا غنیمت ګڼي بس جیب کې اچوي حرامېږي که نه دا سړی ته معلوم که نه حرامېږي سړی ته دا خو داسې نه ده چې کاکا دا وخلش ته دومره صادق یې زما له خوا درته بس نه چې څه معنی خلک نه خرامې نه نه هلاکه ده دا زما له خوا ده دا تحفه ده تحفه ده خرامې نه 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 دا تحفه ده ته دومره صادق یې غوږ ونیسه اسمان غوږ ونیسه فقط دومره درته وایم که نه دا نه دا یو پیغام دی هغه خلکو ته چې هغې په ډېرو لوړه سطحه باندې غلاوې کوي دا د هغې لپاره یو پیغام دی چې ته د ورځې سل یو نیم سل دلته ګټې ولې حلاله یې وړې خو حرام نه خورې دا د هغه خلکو لپاره یو پیغام دی موږ فقط په سب کې نشته صحیح ده دواړه وخله دواړه زما د طرفه لاړو درنه خدای په امان نور په هر خوا دا نیک مرغۍ مشال یو لس والا راته جوړ نور راته نشته همدغه خیرلي دي دا د لس والا پاتې ښه ځه هغه ته واله ګوره زه څومره بختور سړی یم بلکل صحیح خبره چې زه راغلم ما ستا سره ګاګ هم راغلی نو بس ګاګ راغی زما خو بس پکې فری نو هېڅ خبره نشته دی څنګه هېڅ خبره نشته فری دي ستا دي فری هېڅ خبره نشته ښه نو زما وطنداري ګزاره به راسره کوې که هېڅ خبره نشته دی څو درکړمه دا بس راکړه خو دوه دې راکړي که نه زه پروا نه کوي الو دا اورمه نشته که نه یاره چې راسره وی درته مې درکولې نشته ښه ها صحیح ده صحیح شو ښه زه درغلم صحیح شو زه خدای په امان زه درغلم ما خو نه ما ده پټه کړې به دې ځان سره به دې کړه اعصاب دې خراب دي ولې نه کوې غلا نه کوې خو پیسې دې ډېرې دي لیکن کېدای شي که پکې او که پکې نه موږ کتلې نه ده پرته وه چې دې اخیستې نه یوه سړی ده کې خو څلور وې که نه دوه دانې درکړه مالې پټه کړې به دې وه څنګه پټې څنګه یې پټه خو زما خو کتلې هم نه دا 2000 روپۍ پکې نغد خدای بلا شی و پکې ډېرې پرتې وې هم نه مې جي کولې حرام نه خورې حرام چې مو خوړلی دی خو دا کار به هم نه کولې څنګه چې حرام هم کولې خو به ګرځېدلي به یې نه کنه دي دغه پسې خو ډېر خلک چې دا حرام او حلالو ته نه ګوري چې پیدا یې کې وایي زه مال مو لاسته راغلی نه ته دا کار نه کوې نشکر
چا 5 روپۍ راشي ما ته ورکوم بیرته ښه چې 15 چې چا راشي هم بیرته تسلیم ها دومره صادق یې د ورځې څومره پیدا کوې د ورځې 200 300 400 خو بیا ډېره پیدا کوې مالدار یې نو ما ته وګوره دغه پیسې تا کوی شو ځان سره دې اخیستې مې څنګه دې راکړې فقط دغه وجه راته ووایه ولې دې راکړې ولې دې راکړې ځکه چې بټوه ستا پاتې شوله پوه شو مال پسې غوږ وکړم وروره بټوه دې پاتې نه خو دا خو دې ځان ته موهلی شوې ولې دې راکړې وجه څه وه وجه دا وجه مونږ بخیرت ته څه نه وړو څه شي ته اخرت ته که دا زه ووالم دا زما په کار باندې صحیح ځل نه دی ایران په بله لار باندې لاړ شي په بله لار لاړ شي که نه د سړی په پوهېږي نه وجه دا ده چې آخرت ته به موږ څه نه وړو که نه دومره غم در سره شته خامخا نو دا واخله زما له خوا تحفه نه 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 هېڅ خبره نشته دی نر غوندې واخله چې ته دومره صادق یې دا وخت نه ما مشال مبل کړه خدای ګل وطن مبل کړه خدای ګل وطن مبل کړه د تمنا زمون پورا کړه خدای ګل وطن مبل کړه د تمنا زمون پورا کړه خدای ګل وطن مبل کړه السلام علیکم څنګه چورتي ناستې چې که د افغانستان ټول غمونه تا سره دي لکه څو دامونه دي دا دانه شل دا دانه 15 تاسې ورو ورو غږېږه چای نه نس کړه که څنګه دا څو دي زه لږ دره کونې ما که نه هو دا دانه 10 روپۍ ښه هغه دانه 40 ته دغه را سره لږ جوړ که ایسته که یو 2-3 دانې به درنه ویسي جوی خورم یوه خبره جوړه به ته 50 روپۍ وشي جوړه څو 50 ها دا صحیح ده 50 که را سره نه هېڅ شی به بیا یوه هم به بیا یو هم در نه کومه وجاري ياسمين سنبل کړه خدای راکه نو 2 دانې راکه لږ صحیح راکه دا زموږ په جلال آباد کې ارزانه دي څنګه نه دي ارزانه پیسې که نه بیا څنګه کومه ها خبره نشته دی پلاستیک کې دې واچول کومه دي سترګې خو دې غوږونه خو دې کار نه کوي سترګې خو دې کار کوي که نه الو ښه طبیعت دې ښه دی هلکه چغې مه وهه دونه کوڼ هم نه یم قیمته وي لاړو طرف هو صحیح ده نه داسې نه ده اورم نه در روانې ځه د ګوشتې د ځوانانو څخه یو دام دی دا در واخله بټوه رانه غورځېده هلته د کراچۍ پرېښې وه بیا به دې راپسې رامنډې باندې څه شي بټوه دا بټوه دې ستا نه ده دا چې خو دې ته شوړه کړي نه دي دومره وخت کې ما چې شوړه کړي خو بیا ویه ما له دومره وخت کې ما چې شوړه کړي خو بیا ویه وه هېڅ نه دغه ځای پورې لاړ هېڅ چې دې شوړه کړي دي اوسه پورې نه وهلې به دې ځان سره به دې ښکته کې به شي ولې خدای خو شته دی که خدای شته هو نو هغه خو ویني او هغه څوک چې داسې بهترینه ځای کې یو کش ورکوي ورته پټۍ یې یاره خدای دې غر کړي ځکه چې وروره یو شی د چا دغه ستا خپله به مشکل به دي او دا شی دا دنیا فاني ده داسې نه دنیا فاني ده مطلب که څونه وخورې بېرته هر څومره افرین خدای به درنه پوښتنه کوي دومره صادق یې ولې به نه په دې غریبي کې دا وګوره بس دا 2000 زما له خوا ته انعام واخله ما ته وګوره تخته مه که نه نو خو دا یو سړی چا ته تحفه ورکړي تحفه قبوله که دا ستا خپل د صداقت د وجې صحیح چې دومره صادق یې که نه خدای بیا تا سره وي
الله مشتاق خدای په نیک مرغی مشال مبل کړه خدای بل وطن مبل کړه خدای بل وطن مبل کړه خاطر زمونږ خو دا ویډیو مو وکتله زمونږ د دې ویډیو څخه بل څه مطلب نه دی فقط د غریبانو سره مرسته مو مطلب و بل هغه خلکو ته مو پیغام و څوک چې حرامخوري کوي څوک چې د دې وطن سره خیانت کوي څوک چې په یو موقف کې وي او هغه د موقف نه په ګټې اخیستلو سره حرام خوري تاسو خو دا خلک وکتل که نه څومره سختو شرایطو کې ګرمي وي بل د ځای مشکلات وي دی ناست دي فقط سل یا یو نیم سل افغانۍ د ورځې ګټي ولې دی ته هغه زمینه مساعده شي خو بیا هم دی حرام نه خوري نو د دې څخه باید زده کړو نور مو په لوی الله سبحانه که تاسو غواړئ نور همداسې موږ ویډیوګانې وکړو نو موږ سره میاشتني مرسته کې ځان ثبت کې لینک درته ښکاري نو انشاءالله موږ به داسې ویډیوګانو ته ادامه ورکړو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله نیک مرغی مشال مبل کړه خدای بل وطن مبل کړه خدای بل وطن مبل کړه د بارود سوځیدلی خدای بل وطن مبل کړه